موټرسایکل مبلین ولې نه خیجئ او د مبلین نه خیجولو په وجه کم کم نقصانونه کوي. په دې ویډیو کې تاسو ته موږ دغه ټولې خبرې کوو. کله چې یو ګاډي ته مبلین زر زر نه بدلیږي او مبلین خراب شي، دا خرابېدو په وجه باندې دغه مبلین کم شي، دا دغه وجه نه د ټایمنچن د ربړ ګوټکې چې کومې دي خراب شي، دغه ګوټکې د آیل پمپ نه لاندې کومه جالۍ چې دغه جالۍ ته راجمع شي، دغه جالۍ بیا آیل پمپ ته مبلین نه پرېږدي، یعنې آیل پمپ ته چې کومه د مبلینو لار ورغلې وي دغه لار بنده کړي. د دغې په وجه باندې آیل پمپ مبلین نشي خیجولی بره، یا دغه جالۍ سوری شي یا ته بعضې زموږ وروڼه دغه جالۍ لرې کړي، نو په انجن کې چې کومه کچره وي هغه د آیل پمپ ځان ته دننه راکاږي، د هغې په وجه باندې آیل پمپ کچره ونیسي او آیل پمپ د هغې نه جام شي. د دغه جم کېدو په وجه باندې د آیل پمپ ګرارۍ کومه چې د میګنټ سایډ ته لګېدلې وي هغه هم ځان څخه خرابه کړي او آیل پمپ د هغې د وجې نه جام پاتې شي. لکه څنګه چې تاسو دې ویډیو کې ګورئ د آیل پمپ جم شوی دی. د آیل پمپ د دې مکمل روغ دی، دا به بدلول نه غواړي. دا اوس موږ کوله په پټرولو باندې بیا دې مبلین ورکوو دا مکمل صحیح شي او دا آیل پمپ موږ دې ته واپس سیټ کوو او انشاءالله دا واپس بیا مبلین خیجوي. دغه صفا شو او دې ته واپس پیټ کوو موږ. راځو چې د مبلین نه خیجولو په وجه باندې کم کم نقصانونه کوي. د ټولو نه لومبي خو ګاډی ډېر زیات موټرسایکل ډېر زیات شور کوي، لکه چې یا خو ټیپټ مکمل ډیلی وي یا د ټایمنچین رولې خرابې کړي وي دغسې شور کوي ډېر زیات. دویم د هغې څخه ګاډی موټرسایکل ډېر زیات ګرمیږي او بل داسې ښه مزل هم کوي. راډ خرابوي، پسټن جم کوي او په سلنډر کې بیزه راولي چې بلکې د معمولي نقصان د وجې نه انجن ته بلا مسله جوړوي. د هغې نه علاوه چې کلچ لمزور ځي، کلچ هم سره خرابېږي ډېر. دغه ټولې وجې د معمولي بې احتیاطۍ د وجې نه راځي. که موږ موټرسایکل ته په ټایم باندې مبلین بدل کړو، د هغې نور خیال وساتو، نو موږ د زیات تاوان نه بچ کېدی شو. او کله چې زموږ موټرسایکل شرنګاری اواز شروع کړي نو که موږ په خپله نه پوهېږو نو موږ له پکار چې موږ دغه مصري ته وښیو او دغه په ټایم باندې ټیک کړو موږ، ځکه چې که دغه موږ پرېږدو نو دغه د ټایمنچین ګوټکۍ چې کومې کچره وي دغه لاړې شي مبلینو ته او په مبلینو کې آیل پمپ ته لاړې شي او آیل پمپ جم کړي هغې ته مبلین نه پرېږدي نو بیا موږ ته دغه شانتې مسلې راتلی شي. بلکې هغه زموږ نه صرف آیل پمپ نه خرابوي، د هغې سره موږ ته د ګیربکس د ماتېدو خطر هم کېدی شي. دغه شان که موږ په اوږد سفر روان شو او موږ ته دغه شانتې مسلې وکړي نو موږ ډېر زیات په عذابولی شي. د هغې وجې نه موږ ته پکار دی چې هغه موږ په ټایم باندې ټیک کړو نو موږ به ډېر کړاو تکلیف نه بچ شو. زموږ دغه ویډیو زموږ د خبرې اترې که دغه ستاسو خوښه شوي هغه شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو د قیمتي ټایم د راکولو ډېره شکریه. دغه ویډیو راسره تر اخره وګورئ چې دا کې تاسو ووینئ چې مبلین څنګه پاس کېږي. راځئ دغه آیل پمپ ګرارۍ مکمل پیټ شوې، مخکې ګورو چې څه وایي. موټرسایکل سټارټ کوو، په دغه د هیډ څلورو کابلو کې یو کابله راډیله کوو، په دغه ګورو چې مبلین راځي او که نه. تاسو ولیدل چې په دغه باندې مبلین راوویستل. اوس ګورو ټیپټو ته چې په ټیپټو باندې
पास मोबलिन राजू कने दगा मुगरे dan the moblin rapasu tasuka tu jeta ga helpam kachra ni wali oda ga wajina da pas ko wala mung sapa